دا مدینه داسې وطن دنو هر یو عاشق لري زړه کې ارمانونه د مدینه له جانان زار شمه مخلوق څه الله یې کړي صفاتونه لقريشي جان القربان شما تورات انجيل زبوري کړي تعریفونه د میراج په بختورا رسول الله د الله وکړل رسولنا د امت غمور سره ډیر ورو فزل کدنی د امت کول غمونا زما جانان ډیر محترم دا پټول مخلوق کې لري لوړ والمقامونا رسول الله د خدای نبی دنو دپا قرآن پر نازل شوی آیاتونا چی پاک رسول دنیا تراوی رکل دنیا شول ظلمتنا وحشتونا جندی بلونی خخی دلنو رحمت د خدای لونی څوک نه خخوینا د خدای رسول ډیر مکرم دنو الله ورکړي د بشمار عزتونا هم مزمل او مدثر دنو والليل زلبي فمخوي تالونا رسول الله فألا گراندنو دا نبوت فری ختم شوی لقبونا نبی زمولی مجاہدونو دخدای پلارکی تلکڑ جہادونا احد کی دیر وزور دلونو فدل د خدای شهیدان شول غفونا ای مسکین یار عظیم گراننو سفر مخام دشنی روزی کړه دیدنونا ای مسکین یار عظیم گراننو عبدالمالک عبد تلکړي صفاتونا ډیرو ګرانو او محترمو اوریدونکو د خپل مصرو د پاره فرمایش کړه دا حافظ سمر ګل مسرور حافظ ګل زمان زلان حافظ عبدالهادي ثقيب आवाज وړاندې کوي ډیر پمینا عبدالمالک عابد شاعر دی ډیر رته ګران او محترم ورور الحاج مسکین یار عظیمی والسلام